په ټیک ټاک کې د ویډیو خېجول صحیح طریقه کومه ده زه په خپل په کومه طریقه خېجوم که تاسو هم په دې طریقه خېجوئ امید دې تاسو ویډیو هم پاریو ته ځي تاسو په ویډیو باندې به ویوز راځي کومه طریقه ده راځي چې وښیم درته کله تاسو په ټیک ټاک کې ویډیو خېجوئ د ګیلري نه راوخلئ دلته کې تاسو زما سکرین ښکاري البته تاسو یو کوټیشن ټایټل ولیکئ بیا به یو دوه ایموجي راوخلئ یو شپږ داسې مشهوري هاشټیګ به تاسو ولیکئ چې پای کې یو تاسو یوزر نیم هم مختلف قسم ډېر شي مشهوري هاشټیګ دي دینه بس دلته لیکل سلیکټ کور پر کور باندې کلیک کړئ د خپل ویډیو یو خپل شنی کور سلیکټ کړئ بیا تاسو په سیو باندې کلیک کړئ لاندې براشي دلته لیکل مور آپشنز پرې باندې کلیک کړئ معمولی لاندې سکرول کړئ دلته به لیکل الاو های کوالټي اپلوډز دا به دا شنی اف دا تاسو آن کړئ دې سره څه کېږي تاسو ویډیوز په های کوالټي کې اپلوډ کیږي کوالټي به نه خرابېږي کله تاسو دا ټول سیټینګ وکړئ دینه پس تاسو خپل ویډیو پوسټ کړئ کله تاسو ویډیو پوسټ کړئ دا غلطي بیا هر سړی کوي کله ویډیو پوسټ کړئ بیا هم ټیک ټاک استعمالوي تاسو ټیک ټاک نه استعمالوي ویډیو پوسټ کو خپل انټرنیټ د سټیم پوری بند کړئ بیا تاسو ټیک ټاک استعمالولای شئ امید ده تاسو ویډیو هم فار یو ته ځي او ویوز به پیرازي خو یو خبره واره چې تاسو په کنټنټ کې دمي صفای او سم میسج پکې کې ویډیو خو شوي اډیم دې فالو کړئ خامخای فالو کړئ